السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو لیدونکو په دې هیله امید چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه بیاست. قدرمنو په نننۍ ویډیو کې ما تاسو داسې یو زبردست اپلیکیشن راوړی چې د هغې اپلیکیشن په واسطه ستاسو ډېر سخت کار چې هغه اسانه کیدی شي. د مثال په طور دوستانو تاسو داسې یو سچویشن کې داسې یو حالت کې وئ چې تاسو غواړئ چې د هغه زیر ریکارډینګ وکړئ، خو په بدبختانه چې ستاسو د موبایل زومینګ چې ده هغه ډېر کمزوری دی، هغه شی صحیح نشي کیچ کولی. یعنې هغه شی چې کوم تاسو ریکارډ کول غواړئ یا کوم شی چې تاسو ترېنه عکس ویستل غواړئ هغه شی هغه پوره نه راولي. نو په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته داسې اپلیکیشن ښیم چې څومره لرې شی وي تاسو هغه ډېر زوم هم کوئ او مغسې خپله کوالټي کې به تاسو ته ډېر نږدې هغه شی ښیي، یا داسې ځایونه کې چې تاسو هلته ویډیو کولی شئ خو تاسو لاسرسی ورته نشئ درلودلی، ستاسو د موبایل کیمره ډېر کمزوری وي. نو تاسو کولی شئ د دغې اپلیکیشن په ذریعه یعنې ډېر لرې شی هغه هم ځان ته زوم کړئ. بلکل دوستانو لاندې ډسکرپشن ته لاړ شئ، لینک پروت دی، په لینک باندې کلیک اپلیکیشن ډاونلوډ خپل موبایل کې انسټال کړئ او خوند ترېنه واخلئ. دوستانو چې کله هم تاسو اپلیکیشن ډاونلوډ او خپل موبایل کې مو انسټال کړ اپلیکیشن به سمپل تاسو خلاص کړئ. دوستانو داسې یو اپلیکیشن دی، دوستانو تاسو ته هغه ته ښکاري ګورئ هغه اوس نه ښکاري چې هغه څه شی دی، اوس تاسو دلته ښکاري زوم آن او زوم اټ. چې کله هم دا تاسو نږدې کړئ نو تاسو ته ګورئ هماغه شی تاسو ته نږدې کولی شي. ګورئ تاسو ته ښکاري دلته ګورئ چې څومره هم تاسو نږدې کوئ هغه به تاسو ته نږدې کېږي. ګورئ نو هغه ګورئ تاسو به هغه باندې دا وګورئ تاسو ته ډېر نږدې کوي او تاسو ظاهره ښکاري چې دا تسبیح ده. صحیح دی دوستانو، دا اوس فوکس یې تاسو په دې کوئ، ما موبایل دا وګورئ فوکس یې په هغه کوئ نو تاسو ته به دا یو شی ښکاري. دا وګورئ ډېره خوندور او زبردست اپلیکیشن، ګوره څومره لرې و دوستانو. تاسو د دې په ذریعه کولی شئ که چېرته رڼا نه وي تیاره وي یعنې د شپې تاسو لایټ هم لګولی شئ او دلته تاسو ګورئ په دې سره تاسو ریکارډینګ کولی شئ او دې سره تاسو د هغې نه عکس ویستلی شئ او همداسې دوستانو تاسو داسې خپله کولی شئ فرنټ کیمره هم آن کړئ. ډېر خوندور اپلیکیشن دی دوستانو، ضرور یې خپل موبایل کې انسټال کړئ او خوند ترېنه واخلئ. نو دوستانو دا نننۍ ویډیو که ویډیو مو خوښه شوې وي حتما یې در سره لایک کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.